دا تیز غلیدونکي غویان به سمو د وړاندې په ارټونو د اوبخور او یوې لپاره استعمالېدل، خو د ټیکټرونو په راتګ د نهري نظام په جوړېدو او د ټیوبیلونو په وجه اوس د دی استعمال تر یو حده کم شوی دی. هر څوک ځینو سیمو کې اوس هم غویان په ارټونو ګرځي، خو د صوابۍ سیمې زمیندارانو د تکړه غویانو مقابلې د سمودي راهسې شروع کړي دي چې پکې د پنجاب غویان هم برخه اخلي. دې کې اوس موږ له پنجاب خلک راغلی دی، د جلالیا خلک راغلی دی، د ویسا کامنپور خلک راغلی دی، د دغه ګوندل خلک راغلی دی، د ملا پورمولو خلک راغلی دی. دا ټول خلک موږ سره تعاون کړی او په دې ډبه کې موږ سره شامل دي. د داسې قسمه مقابلو یا میلو لپاره څه خاص وخت نه دی ټاکل شوی، خو کله چې د سیمې زمیندار محسوس کړي چې دی اوزګار دي او مقابله کې ډیر زمیندار برخه اخیستی شي، نو ټول خبر کړي او یوه نیټه وټاکي. او د دې لپاره دی یوه تنظیمي کمیټه هم جوړه کړې ده چې د میلې ټول انتظامات ترسره کوي. مقابله کې د هرې سیمې غویان برخه اخیستی شي، خو تنظیمي کمیټې بیا د دې څه قواعد او ضوابط هم جوړ کړي دي. په 3 منټه کې 36 پیرې برابر نه کی، نو هغه بیا موږ جی سی ټي پی وغږو، هغه کټ شي. ټولو نه زیات چې دي هغه 100 2 کم څلوېښت، 100 3 کم څلوېښت، 100 شپږ دېرش، داسې اندازې سره جي غویان تللي دي. مقابله کې لومړي راتلونکي غوی ته سور بیرغ او 2000 روپۍ، دویم ته شین بیرغ او 1.5 روپۍ، او دریم راتلونکي ته زیړ بیرغ او 100 روپۍ انعام ورکړل کیږي. او کم غویان چې لږ وخت کې ډېرې منډې ووایي، د ځایي خلکو د وینا تر مخه د هغه بیه د 4 لکو روپو نه جګوي. او ډیوه راډیو چې مقابلو کې د برخه اخیستونکي د یو غوی د مالک نه پوښتنه وکړه چې دی دې غویانو ته کم قسمه خوراک ورکوي، نو هغه وایي خوراک په لیاس چې کم نن ولا غوړي ورکوي، هګۍ ورکوي، او د چا چې په زړه باندې کم شي خوږ لګي نو هغه دی ته ورکوي. یعنی د خپل ځان نه پالنه چې کم نن هغه بهتره کوي. د دې میلو منتظمین وایي چې دا هر څه دی د خپله جیبه په شوق پوره کوي، خو که حکومت دې لړ کې لږه مرسته وکړه نو د دې خوند به نور هم سیوا شي. د داسې میلو له امله که یو خوا د شاوخوا سیمو خلکو ته د خوند اغوستو موقع په لاس ورشي، نو بل خوا د اعلی نسل د غویانو د ساتلو امکانات هم پیدا کیږي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، صوابۍ مرغوز.